په ننګرهار کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ تورهم بندر په اړه تازه ناسته شوې او په اړه یې مهمې پریکړې وشوې. دا چې په دې ناسته کې څه ویل شوي، پاکستاني چارواکو کوم شرطونه وړاندې کړي دي او د تورهم بندر ستونزو په اړه کوم اقدامات شوي، په دې ویډیو کې تر پایه وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په ننګرهار کې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د تورهم په دروازو کې د ناروغانو، مسافرو او سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد په پروسه کې د اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه طالبانو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړي. باختر اژانس د تورهم کمیسار له قوله لیکلي دي چې په دغه ناسته کې د ناروغانو په تګ راتګ کې د هغوی لپاره د لازمو اسانتیاوو په برابرولو خبرې وشوې او د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد پر سر هم د شته ځنډونو او خنډونو پر لرې کولو هوکړه شوې ده. وړاندې په خبر کې لیکل شوي دي چې د موټر چلوونکو لپاره د ټي آی ډي کارتونو د نوي کولو او په ودونو کې د ناوې او د مړو د لیږد رالېږد لپاره هم د شرایطو په برابرولو خبرې اترې شوي دي. په دغې ناستې کې دواړو لوریو د یادو موضوعاتو د حلولو لپاره پر ګډو همکارۍ ټینګار کړی او ژمنه شوې چې د تورهم بندر د چارو د ښه والي لپاره به په ګډه سره کار کوي. خو د دغې یو دې ته ورته ناستو پاسو سره همدا اوس هم د افغانستان تازه میوو او شنو سبزیجاتو لپاره د تورهم د دروازې ترڅنګ د سپین بولدک او غلام خان بندرونو دروازې لا هم تړلې دي او ورسره د افغانستان د سوداګریزو توکو پر صادرولو لوړه ټیکس او مالیه لګول شوې ده چې له همدې امله د افغانستان تازه میوې او سبزیجات پاکستان ته نه صادریږي چې ورسره هم مهال افغان سوداګرو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر وایي د دوی د کاروبار د ښه کولو او ستونزو د هوارولو لپاره دوامدار ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته اړتیا لیدل کېږي چې تر دې د مطالبان په دغه برخه کې پاتې راغلي دي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.